د گاونډي یا د همسایه د ښځې سره زنا. عجیبه کیسه. یو سړی و په یو گاونډي ښځه مین شو. سړی په دې هڅه شو چې په څه چل باندې لار ورته برابره کړي. یو ورځ له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره په چکر د وتلو لپاره تیار شو. دا چکر یې په سیمه کې نږدې غرو او باغو ته و. سړي خپلې گاونډۍ معشوقې ته وویل له کورنۍ څخه دې اجازه واخله زموږ سره په چکر ولاړه سه. ښځې ورسره ومنل او کور ته ولاړه. هغه هم تیاره شوه او ټول په چکر روان شول. د غره شنې لمنې ته چې ورسېدل خپلو ماشومانو ته یې وویل ځئ لوبې ته لاړ شئ او خپلې لوبې وکړئ. هغوی لاړل. بیا یې خپلې مېرمنې ته وویل هغه پورې بڼ ته لاړه شه او یو څه میوه راوړه. هغه هم ومنل او لاړه. اوس نو سړی او د گاونډي معشوقه او دا گاونډي معشوقه یې سره پاتې شول. سړي گاونډۍ ښځې ته خپل سپک نیچ کاره کړ او ورته یې وویل ما سره زنا وکړه، زه به $100 درکړم. ښځه ډېره حیرانه شوه خو فکر یې وکړ چې په کوم چل باید له دې سړي څخه ځان وژغوري. ښځې ځان سره وویل د پیسو په بیه یې بوخت کړم، تر هغې به یې مېرمن هم راورسېږي. نو ورته وویل $100 ډېر کم دی. سړي $100 نور هم زیات کړ خو ښځې بیا هم انکار وکړ. سړي ورته وویل څومره ډالر چې ته غواړې زه به یې درکړم، خو دا ځل ښځې مطلق انکار وکړ. دې سره د سړي غوسه زیاته شوه او نیت یې کاوه چې په زور یې ونیسي. خو په دې وخت کې یو شپون پرې راپیر شو. سړي د ځان د غلطولو په نیت د شپون خواته ولاړ او ورسره په خبرو شو. په خبرو کې یې له دې ښځې سره د بدکارۍ په اړه خپله کیسه هم شپونکي ته وکړه. شپونکی مسکی شو او ورته یې وویل ډېر ساده سړی راته ښکاره شوې، دومره پیسې دې ښځې ته ورکوې خو بیا هم ستا خبره نه منې. هغه پورې بڼ ته لاړ شه، هلته یوه ښځه وه ما هم په مفته ورسره زنا وکړه. هم هلته ورشه، هم به دې موخه ترلاسه شي او هم به دې پیسې وژغورل شي. آیا پوهېږئ چې هغه ښځه څوک وه چې شپونکي ورسره زنا کړې وه؟ هغه د همدغه سړي ښځه وه چې خاوند یې میوې پسې پورې بڼ ته لېږلې وه. د دې کیسې مطلب څوک چې پردي ناموس او عزت ته په سپکه ګوري نو خپل ناموس به یې په سپکو سپک شي. پردیو خویندو او لوڼو ته چې څوک بد نیت لري خپلې لوڼې او خویندې یې خوندې نشي پاتې کېدلی.